له اسمانه د ناڅاپه چغه وشي، له اسمانه د ناڅاپه چغه وشي، جنګ پرست د یوې مخې نه مړه شي. او زړونه وګټه باچایه ویلان وکړه، زړونه وګټه باچایه ویلان وکړه، چې د چا خوښ دي هغه دې د هغه شي. او د موسم مهرباني د باران وري، ستا د خولې مهرباني به کله وشي. او مینه نه کېږي پښتو کېږي ازله، ګلابونه کتابونو کې زاړه شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. غږ د FM 93 ریډیو دلبر 400 دی او زه یم ستاسو قربا، ستاسو ملګری، ستاسو دوست، ستاسو خادم نذیر احمد خادم. او د پروګرام نوم دی آل ان ون، آل ان ون، آل ان ون. اوریدونکو د خپل خالق مالک او رازق نه ده امید لرم چې تاسو به ښه خوشحاله به د صحت او د عزت په جامه به ژوند به انجوی کوئ. او د ژوند نه به د خپلې برخې خوشحالۍ، خوندونه، ښایستونه، ښکلاګانې، رڼاګانې، مزې او چرچې اخلئ، چې چېرته هم یې ښاد به یې، آباد به یې، هریالي به یې، سوکالي به یې، په چین کې به یې، په اطمینان کې به یې، په راحت کې به یې، په مزو کې به یې، په چرچو کې به یې، په ښکلاګانو کې به یې، په بهارونو کې به یې، په سمندرو کې به یې، په آبشارو کې به یې. او زما غږ، زما आवाज به اورئ، پروګرام به انجوی کوئ. او بعضې مینوال به داسې وي په حجره کې به ناست وي، محفل به یې را جوړ کړي وي او رباب به ټنګوي، رباب چې ټنګوي خادم، او بیا به ستا پروګرام څنګه اوري. نو یاران به راغونډ شوي وي، محفلونه به آباد وي. نو آباد به وي د کلي محفلونه، زه به نه یم، آباد به وي د کلي محفلونه، زه به نه یم، راغلي به وي دلته بهارونه، زه به نه یم. او خبره لاړه د رڼا نه اوس تیارې ته راځه، که ملاقات ته د زړه کېږي مقبرې ته راځه. او څه خلک به داسې وي چې بیټک کې به ناست وي، اکثر به اوس پروګرامونه نشته. زمونږ په وختونو کې، بلکې زمونږ په زه خو هم پرونی بچی یم، پرونی ماشوم یم، د صابر دی په وخت کې به داسې کار وشو چې VCR یا VCP به خلکو راوړه چېرته، او ټي وي به چې چا کارو، او فرج دا به د ټولو نه مالدار ترین کور تصور کولی شو چې دا زموږ د محلې د ټولو نه مالدار کور دی. او خلک به واورې پسې هم ګرځي، د ګرمي به چې شوه که نه، نو خو خلکو به واوره ورکول هم. اوس خلک سالن چې کم پاتې شي او وغورځي، واوره وغورځي، او چې کم د استعمال کپړې وي څوک به راباندې تعویزونه وکړي، کوډې منترې به راباندې څوک وکړي، نو د استعمال هغه کپړې مو یو بل له څوک نه ورکوي. تاسو ته چې ما تېر پروګرام کې ویلي، وخت بدل شوی و که نه، وخت نه بدلېږي، زموږ سوچ بدل شوی دی، زمونږ معاشرې ته د کتو انداز بدل شوی دی. نو خبره مې څه پسې کوله، خبره مې د صابر به د وخت پسې کوله. نو VCR یا VCP به یې راوړه، او هغه بیټک کې یا حجره کې به هغې کې به فلم به یې کتو، خو فلم هغې کې به ټریکینګ راته شګې شګې به شو. نو زمونږ محله کې یو کس و، بهار نوم یې و، هغه به وي زه به له هغې پیسې در کوم، که شګې پیني نو پیسې به در کوم، که شګې پیي بیا ګورې زه پیسې نه در کوم. نو دا ملګري به راغونډ شو، محفل به جوړ شو، او دا فارامۍ چرګ نه و. نن سبا خو مونږ ته د دې ده، خو دا ده اوسني وخت کې اورېدونکو دا یو کمال دی، مونږ ته د هر څه پته ولګېده، د کولډ ډرینکس د سایډ افیکټ راته هم پته ولګېده، هغه وایټنر چې کوم استعمالېږي ملک پیک، د هغې د سایډ افیکټ راته هم پته ولګېده. د دې نه علاوه د فارمي چرګ د استعمال چې دې نه کم کم مرضونه جوړېږي، رغېږي، د هغې راته هم پته ولګېده. اوسني وخت کې کمال دا دی چې دا د عمران خان دور دی، خلک یې مکمل اویر کړی دی، خو اوس یې وله بند نه ورځي چې خلک یې دوره پوه کړي چې اوس عمران خان نم تپوس کوي چې خانجي تا چې وي چې زه به 200 ارب ډالر د سویس بینکونو نه راوړم هغه کم دي، تا چې وي زه به 1 کروڑ نوکرۍ ورکوم هغه کاکاجي هغه نوکرۍ کم دي، تا وایي چې یاره کم مګرمچان دي غټ غټ زه به دي د 60 نه رانیسم نو هغه کم دي. نو خلک تپوس کوي، کوېسچن ریس کوي، پوښتنه کوي. نو دا ښه طریقه ده. نو دا یو اوسني وخت کې دا یو کمال دی. نور چې کوم هر لحاظ سره کم وخت و هغه ګورې پخوانی و، د صادقانو خلکو، د مینهناکو خلکو، هغه کلي کې چم ګاونډ کې په کور کې به یو تنور ټول خلک به راتله، غیبتې به پکې هم ښه مزیدارې روانې وي، تاویلې ماویلې به پکې هم وي، کیسه به پکې هم وه، د ځان نه به چې کوم خبر بریک شوی و هغه به پکې هم و. او دا یو کور کې به تنور محله کې، او ټول کورونو زنانه به راتلې، هغې کې به روټۍ پخولې، او ښه مزیدار. په دې به چا بد نه ګڼله چې یاره دا زمونږ زنانه محله کې بل کور کرولې لاړه. خلکو ته پته وه هغه ټایم سره چې کوم خلک وو هغه رښتونې وو، هغه د ژبې خلک وو. او مونږ او تاسو چې مونږ د سټام والا یو، نن سبا چې څوک کاروبار کوي که نه یار سټام والا ته مخکې رنګ وکړي، وي راځه چې دا لیکلو کړو که نه، وي پته نه لګي، ځکه چې خلکو ته پته لري چې نن سبا خلک د خپلې چې کله مفادات منځ کې راشي فایده، هر سړی د خپلې خبرې نه رستو کېږي، هر سړی د خپلې خبرې نه تښتي. نو یو شعر راته دې پسې رایات شو، او دا مازغه مې چېرته ږدمه نو راځمه، دا مازغه مې چېرته ږدمه نو راځمه، زړه په لپه کې راوړمه نو راځمه، او ساقي بانګ شروع د جام مې تیار کېده، 100 رکعاتو له ورځمه نو راځمه،
او ساقي بانک شروع د جام می تیار کی د سو رکاتو لورزمه نو رازمه او زما لو ستا په شانت کچ نه وي ما چې وی چې رازمه نو رازمه انو بالکل اوریدونکو خبره مې څه پسې کوله خبره مې اوسنی وخت او پخواني وخت پسې کوله نو خلک عملګري یاران دوستان به راغون شو حجرې ته به وی سی آر یا وی سی پی راوړه او هغې باندې به هغې فلم کتو دا فلم به چې کوم دی نو ناشنا کار و بس هغې فلم باندې یا هغې وی سی آر باندې هغې وی سی پي باندې به اکثر جومات کې استاد د جمعې خطبه کې هم بحث وکړو چې فلانۍ حجرې ته ګورې وی سی آر راغلی دی یا وی سی پي اوس هم شی او باقاعده چې کوم دی دا به یو داسې خبره تصور کېدی شو دا به د ټولو نه غټه فحاشي ګڼلې شوه دا به په هغې دور کې په هغه وخت کې د ټولو نه غټه فحاشي ګڼلې شوه یا به د ټولو نه غټ ګناه ګڼلې شو هغه ټایم کې مونږ ته پته نه وه زمونږ مشرانو ته پته نه وه چې صابر دی او نظیر احمد خادم دی او محبوب دی